راغلو او خاغلو دوستانو. ښاغلی عبدالغفور لیوال هغه نوښتګر لیکوال، غښتلی او خوږ ژبی ویناوال او شاعر دی چې په ټوله رښتینولۍ یې خپلې پنځونې د افغان ولس د ویاړونو او دردونو ځلونې او انځورنې ته ځانګړې کړي دي. ده په خپل ځوان مانګ 38 کلنۍ کې ګڼ څېړنیز آثار او ادبي پنځونې چاپ ته سپارلي او نور ډېر څه یې د چاپي او برېښنایي رسنیو له لارې خپاره کړي دي. ښاغلي عبدالغفور لیوال په خپلو شعرونو کې له هېواد او هېوادوالو سره پښتون ټبر، پښتو ژبې او پښتونولي، انسان او انسانیت سره پاکه او سپېڅلې مینه، د ملي ټولنیزو او انساني احساساتو، ولولو او عواطفو په اړه استدلال، منطق، علمي او ادبي څېړنې، د رښتینې مینې راز و نیاز، حسن و جمال، سوز و ګداز او د طبیعت د مناظرو رنګارنګ ښکلا او هنري ارزښتونه په ډېر ښکلي سمبولونو، تصویرونو او خیالونو کې په ډېره هنرمندانه شکل او شعري ژبه داسې انځور کړي دي چې د هر لوستونکي او اوریدونکي په ذهن او زړه کې ښکلا او مینه راپاروي او ترېنه خوند او پند اخلي. ما د دغې نوښتګر شاعر یو ښکلی او خوندور شعر انتخاب کړی دی. تاسو د ادب او شعر درنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. د شعر عنوان دی ته او سندرې. دا ستا په خنداګانو مې مینځلي دي سندرې، دا ستا په خنداګانو مې مینځلي دي سندرې، دا دومره چې رڼې او شرنګېدلي دي سندرې. چې باد ته ستا د زلفو رشتې پورته په نڅا شوې، چې باد ته ستا د زلفو رشتې پورته په نڅا شوې، په ما هغه شیبه راورېدلي دي سندرې. رارغړي ستا له سترګو په رنجو ککړه اوښکه، رارغړي ستا له سترګو په رنجو ککړه اوښکه، تصویر ته یې حیرانې غلې غلې دي سندرې. دا ستا دې زمبېدلو سترګو څه جادو راوکړ، دا ستا دې زمبېدلو سترګو څه جادو راوکړ، په شونډو کې زما هم پر خوب تللي دي سندرې. کاته دې که وژل نه کړي نو دومره راته وایه، کاته دې که وژل نه کړي نو دومره راته وایه، دا چا مې په زړګي کې راوژلي دي سندرې. یو څو څاڅکي یې پرېوځي چې دا ستا پر بارخوګانو، دا ځکه د باران او پاڼو ښکلي دي سندرې. زما د زړه له شاړې هم خوږې نغمې ټوکېږي، زما د زړه له شاړې هم خوږې نغمې ټوکېږي، بېګا د سترګو بیا پرې ورولي دي سندرې. نالوستي تخیل مې پرې ایمان د مستۍ راوړ، نالوستي تخیل مې پرې ایمان د مستۍ راوړ، د شونډو له کتابه دې راغلي دي سندرې. د کلي چټې پیغلې له منګیو سره ناڅي، د کلي چټې پیغلې له منګیو سره ناڅي، لیوال د غره چینې ته نن ویلي دي سندرې، لیوال د غره چینې ته نن ویلي دي سندرې.